بسم الله الرحمن الرحیم. ښې چارې ملګرو او ستړي مه شئ. وقار علي شاه د ریاب یم. تاسو ګورئ الوت ټي وي او په مبارزه خپرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. ګران اوریدونکو او لیدونکو، د مبارزې خپرونه چې کومه دا لړۍ ده، په دې کې نن ستاسو ملاقات د یوې داسې غمجنې کورنۍ سره کومه. دا سید رازق کاکا دی. سید رازق کاکا دلته په اسلام آباد کې تقریبا د 2 میاشتو راهیسې دغه شاته خیمه کې ژوند کوي. دا ورسره کورودانې ده. ګران اوریدونکو، د سید رازق کاکا یو 18 کلن زوی چا وجلی دی او د دې سره سره بیا د دوی 2 لوڼه هم چا اغوا کړي دي. نو د ډېرو مودې راهیسې هغه ورکې دي. د هغوی پسې سید رازق کاکا د کورودانې او 2 ورسره بچي دي. یوه لور ده، یوې دا زوی دی. دوی پسې در په در ګرځي. دوی په کراچۍ کې هم دغه شان ناستې کړې وي، په پېښور او پنډۍ کې به هم دغه ناستې کړې وي. اوس په اسلام آباد کې دوی وایي چې موږ ته دلته خپل حق میلاو شي. نو راځو به سید رازق کاکا طرف ته چې دوی دغه خپله قصه تیره کړي او دوی ته انصاف څنګه میلاویدی شي. نو باید دا پیغام ډېر خپور شي او دغه حکمرانانو متعلقه چې کوم چارواکي دي هغوی ته ورورسیږي. سید رازق کاکا، ستاسو 2 لوڼه اغوا شوي دي یا دا کله ورکې شوي دي؟ څومره ټایم کېږي؟ د دې 2 کاله وشو. د دې 2 کاله وشو؟ 2 کاله. ښه جي. 2 کاله کې ما لوڼه نه لیدې. ستاسو د خاندان سره مسلې څه دي؟ ولې ستاسو سره داسې کوي؟ دا بس ته هغوی سره زما د ځمکو لینډین او د جایدادونو دا راغلی او د جایداد مسله وه. وکنه له پټۍ موږ شریکه باندې اخیستې وو، د هغې مسله وه او نور جایداد مسله وه، شاملاتونو مسلې وې. دا راکه زه بیبی سره لږې خبرې کوم. بیبی که دا راته ووایي چې دغه ماشومان چې ورکې شوي تاسو ته به یادېږي هم ډېرې او دا کوشش هغوی خو راته هم یادېدل. دا 2 کاله مې هغوی پسې په لارو کوڅو کې شپې وکړې، وګرځېدم، ژړل به مې ورپسې، خو هغوی راته هم یادېدې. خو بیا مې پکې د 18 کالو زوی یې لړو. اوس مې په هغوی دورسې پروا نشته، خپل زوی پسې خفه یم. زه وایم چې زما د زوی مسلمان دی چې دی نو ګریبدار شي. زما زوی یې لړه د ښارو لاندې شه او کسان یې دقسې ګرځي. حکومت ورته لاس نه اچوي، پیسې خوري، هغوی پیسې ورکوي، موږ سره پیسې نشته. صحیح. کاکا، دا ستاسو چې کوم ماشوم و د 18 کالو نو دا کله وفات شوی دی؟ د دې وشو 9 میاشتې وشوې که 10 میاشتې وشوې. څنګه وفات شو؟ وفات کال شوی دی. تاریخ پیلي کې تاریخ ما سره کاغذونو کې شته که نه. بیبی وایي چې کال کېږي. صحیح ده. ټیک ته دا داسې چلو چې ما 5 کال دلته تېره کړ په دې پټوارو. ما په دې بچو نه کټ په ژمي کې ولیده، نه اسپاب ولیده او نه په ګرمۍ کې پکې ولیدو. دې روډونو باندې دې پولیسو دې عوام خلکو په پېښور کې، په اسلام آباد کې، ټولو په پنډۍ کې ټولو خلکو لیدي چې په دې ځمکو موږ ملاس یو. چا راله روټۍ راوړې ده او چا نار کله سملاستلي یو. خو خبره دا وه چې دوی ته مې دا 5 کال ته موږ دلته تېر کړو او لکه زموږ د بچو هېڅ پته نه لګي. راشه او کراچۍ ته ورشه. چې کله کراچۍ ته لړو، کراچۍ ته زما د بچی سوال جواب وکړو، لکه دی ته بل کس ته ټلیفون وکړو چې زما پلار بوډا دی، داسې نشي کولی او زه خدای پاک راورسولم او زه د 18 کالو یم، 1 کال نیم ناکام مې دی او زه به د خپلو خویندو هم تپوس کوم، د خپل جایداد تپوس به هم کوم، د خپلو کورونو د هر یو خبرې به په خپله تپوس کوم. د لیډیو بوتل کې زهر ورکړي. بیا به ما ته ډاکټرانو 3 میاشتې په ریډینګ هسپتال کې پروت و. ما سره کاغذونه پراته دي، نور واټونه نشته دي، 1 واټ کاغذونه ما سره پراته دي. بیا ما دلته نه سود نه راته او ډاکټرانو به راته وي دې کې جراثیم خواري شوي دي. جراثیم، زه په جراثیمو څه پوهېدم چې جراثیم څه شی دی. بیا ما پنډۍ هسپتال ته راوړم چې پنډۍ هسپتال کې دې ګزارې والا شو. دې ماما یې ټلیفون وکړو، وزیر نامه یې ده، وی ته په کراچۍ ته راوله او زه به وله خدمت کوم او مامي به وله زه به وله دوايانې کوم او مامي به وله خدمت کوي. چې ما کله لاندې ټیشن ته ورسو واپسي نو هلته کې هلکه کار به کار خراب و. چې خراب و بعد د ماما یې ټلیفون وکړي جنا هسپتال ته یې رسوه. چې ما هلته ورسو او چې هلته یو تخپو لاسو ته دغه واچو
او سپینګمو ته هلک ساه ورکړی ما افسرانو ته دا پیل دی او زه ورته سوال منت کوم چې زه په هر ځای کې په پټوارو په دغه ما شپې وکړې هر ځای کې او لکه زما ورته دا پیل دی دا مې ورته سوال منت باندې ورته وایم چې زه یو ډېر غریب سړی یم او ډېر دغه یم بچو مې د اختر په ورځ کپړې نه دي اغوستي چې لوږې تندې تېرې کړې په لارو کوڅو کې زه ورته سواله په منت وایم اپیل ورته کوم چې افسران دې راپاسي زما د بچو پته دې ولګوي چې زما دا بچی څه شوې ځمکې وخوړې اسمان وخوړې څه شوې څه نه شوې زما د بچي ملزمان دې ونیسلی شي زه ټول بنیر والا افسرانو ته ټولو ته سواله په منت وایم دیجه اسلام آباد والا پیښور والا ټولو ته زه په سواله په منت وایم چې پیل راپاتې سي او لکه زما ملزمان دې ګرفتار شي تر کومې به زه زغلم زما بچو له اسباب نشته کمبل نشته خوراک نشته اختر لوی اختر راشي غوښې چې ته ونیلي 8 کاله به افسران ته زه دا وایم چې د تاسو 2 ورځې دا بچي روک شي تاسو دا اړه به څه وایي څه به وایي زما 2 کاله وشو زما بچی روکي دي ما په سترګو نه لیدې زه به اخر څه کوم په دې لار کوڅه کې به ټول عمر ژاړم او نارې سورې به وایم دغه به کوم لکه زه به په دې لار کوڅه کې مړ شم بېغمه شپېتو کالونه خو چې سړی واوړي ختم شي ختم شي چې تاسو ماله نن نه راپاسئ نو زه کوم پله ورشم زما ټولو افسران ته چوګان ته پیښور والا ته او اسلام آباد والا ته او بنیر والا ته ټولو ته په سواله په منت وایم چې راپاسي زما د بچو غور دي وکړي کاکا ستاسو دا اوښکې ستاسو دا فریاد ستاسو دا کړاوونه دا به انشاءالله رنګ راوړي دا ملک چې کوم دی دلته یو قانون شته یو تپوس ځای شته خو که هغه که په صحیح توګه باندې دغه افسرانو خپل کردار ادا کو په صحیح طریقه باندې دوی خپل ایماندارۍ سره خپل ډیوټي وپېژندله نه به ستاسو بچي ورکېږي نه به د بل ورکېږي خو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې د 15 کالو نه تاسو په دې روډونو باندې ژوند کوئ په دې 2 کاله وشو ما کله لا په سترګو نه دی لیدلی د 8 کالو نه دوی په دې سړکونو باندې ژوند کوي دا ماشومان دي ورسره یخني ګرمي سیلۍ طوفان بارانونه پرې راځي دوی په دغه تامبو کې ژوند کوي زما ټولو هغه چې کوم متعلقه خلک دی هغه که د دوی د علاقې دی هغه که نور د عدالتونو خلک دی هغوی ته زما دا اپیل دی چې د دې کاکا او د دې بوډۍ ابۍ چې کوم دی دا فریاد واورئ ځکه چې د دوی د ژوند چې کومه هغه د ځوانۍ هغه برخه وه هغه تېره شوې ده اوس د ژوند په آخري وخت کې دي په آخري وخت کې هم چې دوی دغه شان ژوند تېروي په سړکونو باندې دوی ته انصاف نه میلاویږي نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده او یقینا دوی چې دا کومې اوښکې تویوي نو د اولاد درد چې کوم دی هغه ډېر زیات سړی سورې کې هغوی د زړه نه وینې ساسي د سترګو نه د اوښکو پزې وینې ځي نو زما دغه اپیل تاسو ته هم دی ګرانو اورېدونکو او لیدونکو چې دا ویډیو زیات نه زیاته شیر کړئ زیات نه زیات دا د خلکو سره شریکه کوي چې د دوی د اواز ور ورسیږي دا ډېر مظلومه خلک دی دا ډېر زیات غریب خلک دی دا هیڅ وس نه لري د دوی دا پیغام خامخا ورسوئ نو ماله اجازت راکړئ زما خو والله دا بس اجازت غواړم د لوی الله په امان